درې کسان بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای الله تعالی ته ډیر مبغوض دي د الله ډیر بد جنې راځي یو په هغو کې هغه سړی دی چې سپین ږیری وي بوډا وي خو زناکاره وي زنا کوي دویم سړی هغه فقیر دی چې متکبر وي دا دویم سړی دی د الله مبغوض دی دی فقیر و مسکین اما تکبر هم کوي دریم سړی چې و الله تعالی ته ډیر مبغوض دی د الله ناخوښه دی هغه سړی دی چې مالدار وي او پر هغه سربیره باندې رسول الله وی ظالم هم ظلم کوي امیر وی ظالم وي باچا وی ظالم وي د الله رب العزت خوښ نه دي دا خلک که اول کس دی چې هغه بوډا زناکار دی دا د الله تعالی په نافرمانی کې روان که دویم کس دی فقیر دی خو مختال و متکبر دی دا د الله تعالی په نافرمانی کې روان دی که دریم کس دی چې مالدار دی غنی دی خو ظلوم دی ظالم دی دا د الله تعالی په نافرمانی کې روان دی ځکه د الله رب العزت دا خلق ناخوښه د الله ورسره بغض دی د دې خلق سره د حدیث سر وفای کې می یو ټکی راوړی په سر کې می دا چې د الله خوښه هغه څوک دی چې د سائل حاجت فرکي دا د الله خوښه دا سړی و الله ته ډیر محبوب دی